سلامونه دوستانو زموږ چینل ته ښه راغلاست. آیا پوهیږئ چې سویډن سیکس د عمومي ورزش په توګه اعلان کړ او ټورنمنټ ورته جوړ کړی دی؟ د دې د پوهېدو دپاره زموږ سره پاتې شئ او ویډیو مکمله وګورئ. او که چیرته زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. د سویډن د هیواد د جنسیونو فدراسیون رئیس ډریګن برانیچ وویل هغه هیله لري چې جنسیت به بالاخره په ټوله نړۍ کې د سپورټ په توګه وپیژندل شي. همدارنګه ټاکل شوی دغه ټورنمنټ چې د اروپا د جنسیت د اتلولۍ په نوم د جون په 8مه د سویډن د فدراسیون څارنې لاندې ترسره شي. سیالۍ کې برخه اخیستونکي په څو اونیو لپاره هره ورځ 6 ساعتونو لپاره انفرادي مقابلې ورسره سیالۍ وکړي. دا به څو اونیو دوام لري. د اروپا هیواد سیالان په 14 بېلابېلو برخو کې خپلې وړتیاوې ښودلو لپاره سره مخ شي. برخه اخیستونکي د مختلف جنسي عملونو په ترسره کولو سره د 5 څخه تر 10 پورې پوینټونه ترلاسه کوي. سیالۍ په 3 مراحلو ویشل شوي. په سپورټ کې د جنسي تمایل شاملول د اروپایي هیوادونو د پام وړ پرمختګ بولي او د فاینل به برخه اخیستونکو د وړتیا ښودلو او د 5 قاضیانو د رایې پر اساس ټاکل کیږي. او د نورو معلومات لپاره دوستانو زموږ سره پاتې شئ او زموږ چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ.